دا ملمانه ټول زمونږ د سر ګلونه دي او دا پروګرام چونکې په مغموم سے باندې موجود نو داغه کتاب هم ډوبې ویلې و خو دا نو ګران ملمانه زمونږ چې دی یو د نور بسر سیب د پاره زما د سیمې او د سر ګل دی زما د سیمې او د سر ګل دی ډیر راته خوږ زما دلبر ګل دی د ډایرکټر د پیښور ریډیو ګران محترم نور البصر ګل دی او دا بل د سید میا ولی شاه صاحب د پاره ما خو چې دی سټیج ته راځو نو زه په دې را بلم ستاسو په مخ کې خو غشنا را بلم ډیر په عزت او التجا را بلم ورته په مینه هر کلی وایي مایک لمیا سید ولی شاه را ولم شکریہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعد زما د ثواب او خاص کر تورلنده او د خاصه د سفر د کلو خو مشرانو کشرانو ورونو السلام علیکم څنګه چې محمد علي جوهر صاحب ارزو کو دوران شاه طوفان نن سحر مونږ سره زموږه پروګرام با اوس ټیک شپږنی بجې نشر کیږي په ریډیو باندې خو چونکې زموږ دلته ما غو موږ ډایرکټر سے په اجازه باندې نن هغه ریکارډ کړی دی او د 14 اگست په حواله باندې او د دې دهشتګردۍ په حواله باندې او خاص کر بیا په خبر کې چې اوس کوم سیلاب راغلی دا غینه به شاید زموږ د ثوابرونه د اخبار په ذریعہ یا د ټلویزیون ریډیو په ذریعہ خبر شي خو زه چونکې په خپلم دا غیر علاقې مواد په خبر په خو شاکې دي نو هغه په خبر کې دومره نقصان کړی دی چې یو سل دیرش کلی بیخي وران شوی دي یعنی خدای دې نه راولي غوړ لکه دا سفري چینل شته او اوس خلک زیات دا شته دي نو په دې اوار وب بيدلی او کم از کم 15,000 کورونه چې دي دا د خلکو ډړنګ او داسې سیلاب نه داسې په یو غنټه دوه کې او د وطن نه تیر شوی او دا ټول د حکومت ماشينري اړه ما دا خلک اړم دي ادارې اړم دي او موږ هم خلکو ته خواستونه کوو چې الله پاک دې خلکو دا کړه کمی کیو دا چا چې صدا وسکیږي د کلو خلک لګیا دي ګونه په خې چاله اوریج لګي چاله غوخه چار چا سو کټ ورلېږي سو کسبابونه ورکې هر څه تللی دي بس خلکو خالی ځان بچ کړو دومره تیز سیلاب او ډیر دغه دا غینه پس بیا په خبر بل یو دغه راغلی چې په باجوړ کې دا اپریشن شروع دی د شر پسندو د دهشتګردو د دې خلکو خلاف چا چې زموږ د ټول وطن د خلکو دا جون چې دی راتن کړی دی هغه د باجوړ کم از کم 2.5 لک خلکو دا غزینه ټول په خبر تر روان نو هغه د پاره حکومت زی په زی چې کوم نو دی په خبر کې کیمپونه لګول په مونډا کې کیمپ لګولې په دیر کې لګولې په ملکان کې لګولې او د هغه خلکو خصمانه هغه د په خبر خلک بلکې اوس چې موږ راتلو د 400 اډې مخکې د 400 د اډې لکه تاسو شوی د اډې دا ډرایوران او دکانداران راجم شي او په اډه کې یو لنګرخانه کولو کړی او چې کوم دا خلک د گاډو نه راکوزيږي چا سره زنانه ما شومان سره سوکشتن اغیرا ولی اغي باندې روټه خوري چیس کی دا کوي نو ژوندو که خیری بیا برازو او تاسو سره ملاقات کوو پلوي الله سپارو د الله پامان اغله فضل حسین فضل ډېر مننه محمد علي جوهر صاحب د دې حکم او د دې آرډر دی نو ما اوس دا کړاوي چې تاندې دی ولې پیدا دومره تریو کو تاندې دی ولې پیدا دومره تریو کو دا مرچکه دی خو الله کا تاریخ دی تاندې دی ولې پیدا دومره تریو کو دا مرچکه دی خو الله کا تاریخ دی د خو خوګوالي کې غبن شرموي تای کو یو ورما باندې او اوس یو زمونږ د غزل یو څو شعرونه وایم بیا به فرمایش پرو وي نه چاته د چا په سر شدت کوو نه چاته د چا په سر شدت کوو نه چا پس شا په شا غیبت کوو مینا ټوکو د خلکو زړونو کې مینا ټوکو د خلکو زړونو کې منګ د نفرتونو نه نفرت کوو او درون پټکې درانه جامه او درون صادر درون پټکې درانه جامه او درون صادر دامو خصمانه د ثقافت کوو او اوسم ګوره هغه پښتانه یولا اوسم ګوره هغه پښتانه یولا اوسم د شملو او سوکړک صد کوو اوسم ګوره هغه پښتانه یولا اوسم د شملو او سوکړک صد کوو او هر څوک زیو په خپل زړونو کې هر څوک زیو په خپل زړونو کې زکه خو په زړونو حکومت کوو
او منګه د ساده کلو ساده خلق منګه د ساده کلو ساده خلق څومره د رښتینې محبت کوو او دا شامل فضله زمنګ بینه کې دا شامل فضله زمنګ بینه کې دا چې خپل خورې ته رغبت کوو دا هایکو دی او سو مغموم سے یو وجل د کلی خلق یو وجل د کلی خلق بل بچکول د کلی خلق د یو کور دورونه مړ شو یو وجل د کلی خلق بل بچکول د کلی خلق د یو کور دورونه مړ شو او دا ترقی د یوې شمسته ده چې څوک د کوره بهر نشي وته غنی نو غوخه به صادر کې وروړي او بل یو کې دغه د هایکو د چې حجره بازار کې ډزه جمعات کې هم دماکه خدای اوس چرته لاړ شو او بل هایکو د چې حجره جمعات کا تلګه جرګو خسر خوړو خو موږ به چرته کو چې سپرلی کې و شو په ګلونو باندې څه چلو شو چې زمنګ د کلی په باغونو باندې څه چلو شو او چې مخ کې زو پرستو ګورو د مرګ یاره مخري چې مخ کې زو پرستو ګورو د مرګ یاره مخري د جنتی سیمو وختونو باندې څه چلو شو او د چې ماشومان ورته د سیل زدونه وسنه کوي چې ماشومان ورته د سیل زدونه وسنه کوي د پیښور په بازارونو باندې څه چلو شو چې ماشومان ورته د سیل زدونه وسنه کوي د پیښور په بازارونو باندې څه چلو شو او هر یو سړګي د مینې په ځای ور وروي هر یو سړګي د مینې په ځای ور وروي د سواد د غرو په چینارونو باندې څه چلو شو هر یو سړګي د مینې په ځای ور وروي د سواد د غرو په چینارونو باندې څه چلو شو او بلا تار خوشو د رشتو او رورولو خوندونه بلا تار خوشو د رشتو او رورولو خوندونه د مینوالو په خوینو باندې څه چلو شو او چې او به او نه به نو اکلک جبه جانان چې او به او نه به نو اکلک جبه جانان هم د هغه جانان لوزونو باندې څه چلو شو او ننګو غیرتو مینا وا په هر یو ځړ کې ننګو غیرتو مینا وا په هر یو ځړ کې فضلنن اخکل زړونو باندې څه چلو شو ناصر روایت وی بیلتا خوب چرته دی وی خواند شپه وهما بیلتا خوب چرته دی وی خواند شپه وهما ډیر به سرمه د جن لمحلم هوا هما او د مینې ډک د بالښتونو جنگ مې ډیر یادېږي د مینې ډک د بالښتونو جنگ مې ډیر یادېږي چې ته مې سر وهې زه در لوګه وهما او راشه نو بیا به دواړه غولي کې اتڼ واچو راشه نو بیا به دواړه غولي کې اتڼ واچو ته به خانک ټنګوې زه به پتیله وهما راشه نو بیا به دواړه غولي کې اتڼ واچو ته به خانک ټنګوې زه به پتیله وهما او آدن وړو ځخکار دی یاد شي آدن وړو ځخکار دی یاد شي راشه بیا به لاړ شو آدن وړو ځخکار دی یاد شي راشه بیا به لاړ شو ته به تبچه وهې او زه به سر پره وهما آدن وړو ځخکار دی یاد شي راشه بیا به لاړ شو ته به تبچه وهې او زه به سر پره وهما او کراغلی خامخا به بیا خورته میانو لزو کراغلی خامخا به بیا خورته میانو لزو ته جال ټوکرای بنیسی زه به در تخته وهما کراغلی خامخا به بیا خورته میانو لزو ته جال ټوکرای بنیسی زه به در تخته وهما او زکنا بیا صادر بو ذکر د غډا په رخرا زبد لاسو ډمبکه درته په خلو وهما زکنا بیا صادر بو ذکر د غډا په رخرا زبد لاسو ډمبکه درته په خلو وهما او ستا استاینه خو غواس کې د تو تنبل سرا ستا استاینه خو غواس کې د تو تنبل سرا چیرې پیات شي نو سلګي وهم غټه وهما او ته چې د زړه خبره راوړې د بڼو سکولا ته چې د زړه خبره راوړې د بڼو سکولا د ټکه پوښم یو ځای سترګه در سره وهما
او دا خیالي جنگ دی وخت چې تیر شي هغه بیا نه راځي دا خیالي جنگ دی وخت چې تیر شي هغه بیا نه راځي فضل هر څوک فطرت ته نغاره وهمه